بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة البقرة آية نمبر 200 ترسیدلیو او پدی آخرنی آیتونو کی داغ سوال جواب بیان شیو چی عزتمنو میاشتو کی جنگ کول دا سنگ دی. اوز دا آیتونه چی کم بنن وایو سباب وایو دی کی احکام دی، دا طلاق و مسائل، دا عدت مسائل او دا سی نور ډیری اهمی مسئلی چی آغا جور سوچ او پوه غواړي، نو دا په توجه سره اوری چی دا مسئلی تاسو تا یادی شی او تاسو ذهن کی کینی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، تپوس کی دوستان پا بارد شراب و جواری کی. دا بل سوال صحابه کرامو کڑو چی دی جواری او دی شرابو سه حکم دی. د شرابو دا حرمت دا په یوسو مرحلو باندې تیر شوی دی. الله اکدم شراب ندی حرام کړي او دی کې د الله حکمتونه ځکه چې خلکو سره عادتونو هغوی په یو ځای دا نشو پرېښودی. حدیث کې راځي، امام احمد راوړی دی، عمر بن خطاب رضی الله عنه وی اغی ورز دا دعا وغوښته چې اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا الله د دې شرابو مبارکې واضحه یو بیان راولېږه. نو الله دا آیت نازل کو. خو دې کې خو الله حرام کړي نه دي، خو دا وایي چې یعنی فایده پکې هم شته، نقصان پکې هم شته، او نقصان یې د فایدې نه زیات دی. عمر بن خطاب بیاوی اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ واضح بیان بکی راولیگا. نو اللہ دوی لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، منزت بنن اجدی کی گئی دا چکل تاسو نشکڑی شراب مسکری. نو چکل با دا منزت پار اقامت کی دو یا اذان، نو دا اعلان با سرم کی دو چی خبردار نشیز او د نشیب په حالت کې انسان دی منځ ته نه نږدې کیږي. عمر بن خطاب بیاوی اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا الله یو واضح بیان راولېږه. نو الله آیت نازل کو سورة المائده کې چې انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. الله وی دا پلید شیزونه دي او د شیطان کار دی، نو پرېږدئ. اقایتونو که اللہ مخی دام ویلی فهل انتم منتهون، تاسو بردین منشی. نو عمر بن خطاب وی انتهینا منگ دین منشو. درشان امام ابو داود، امام ترمیزی، امام نسائیم بھی روایت راوڑے. نو پدی یوسو مرحلو باندې شرابو دا خبر تیر شوید. دی که زمونگ دا پارا دا فائده دا عالم و دا داعی دا پارا چی پا دعوت کی با حکمت استعماله. په یو ورځ باندې د یو سړي نه ابوبکر صدیق نه جوړېږي، نه ته عمر بن خطاب جوړېږي. یو سړی بېدینه انسان دی، ته ورسره ورو ورو په حکمت راواړوه د الله دې دین طرف ته. چې دې کله راوړي بیا ورو ورو دته نصیحتونه کوه، دته اعمال ښایه. एकदम په اوله ورځ ورته ته د الف نه د یا پورې ټول دین بیانې او چې زه شا به عمل شروع کوه، خو نه دې دومره کله کولی شي، نو وبه تریږي او زړه به یې تور شي. د یو نیم سړي دا مطلب دی دیندار یې په خپله، نو دی وایي چې دا مخامخ سړی زما په شان شو، خو एकदम خو نه کېږي، ستا وخت شوی دی پکې.
ستا پکې وخت شوی دی، ته عادت یې دیندارۍ سره، خو نه دی عادت. دا طریقه د الله نه یې زده که، ته بیا په حکمت په طریقه باندې خبره کې کس ته. الله دلته داسې هم کولی شي چې دا شراب یې د اول ځل نه حرام کړی خو ګرانه به وایي بیا، چې هغه ټیم کې خلک عادت و د شرابو سره، نو نشه پرېښوده. شراب خو لګټه نشه ده، او وړې وړې نشې چې دي د دې پرېښوده ګرانې سړي ته په یو ځای کله پرېښودی شي، کمه یې کي خلک یې کمه کي کمه کي کمه کي بیا په اخره کې پرېږدي. نو دې آیت کې تپوس د شرابو او د جواري په باره کې شوی دی. او خمر چې دی عمر بن خطاب رضی الله عنه وایي کل ما خامر العقل، چې دا عقل بند کی دې ته خمر ویل کېږي، شراب. او حدیث کې راځي چې کل مسکرین خمر، هر نشور کوونکی شی شراب دی، وکل مسکرین حرام، او هر نشور کوونکی شی حرام دی. نو هر نشه حرامه ده، که هغه شراب دی او که شرابونه علاوه دي. شریعت یو قانون یو قاعده ذکر کوي، ای کې به ډېرې خبرې راشي، ځکه چې هرې خبرې تفصیل چې کېږي خبرې ډېرې اوږدې. نو قانون حدیث کې دا بیان شو چې کل مسکرین حرام، هر نشه ورکوونکی شی حرام دی. نو ته به اوس دا تپوسونه نه کوې چې یاره دا چرس او دا هیروین خو پکې نه دي راغلي، او دا بنګ خو پکې نه دي ذکر، او آیس خو پکې نه دي ذکر کړي، او نسوار خو پکې نشتی، او سګرټ خو پکې نشتی. نه، هر نشه ورکوونکی شی چې نشه ورکوي هغه حرام. المیسر دا جواری ته وایي په عربۍ کې، او دا د الیوسر نه اخیستی شوی اسانتیا نه، یعنې په دې کې پیسې په اسانتیا سره ګټلی کېږي. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، توایا په دې دواړو کې ګناه د لوی او لږې فایدې دي د خلکو دپاره، او فایده پکې هم شته او ګناه پکې هم شته. ګناه د دین سره تعلق ساتي، او هغه فایده هغه دنیوي فواید پکې شته. فواید لکه بدن له بعض فایدې ورکوي، ډوډۍ ورسره ازمیږي، ذهن ورسره داسې شي چې لکه دی د خبرې نه ذهن اړول غواړي. دغه شان فایده پکې دا ده چې خرڅې کې پیسې پکې ډېرې دي. جوارۍ کې پیسې وګټي، په بچو باندې یې لګوي، په ښځه یې لګوي، په لږ ټیم کې ډېرې پیسې وګټي، نو شتي پکې فواید. هلته ګناه یې غټه ده، نو ځکه الله وایي وإثمهما أكبر من نفعهما، او ګناه د دې دواړو ډېره لویه ده د فایدو د دې نه. شکر الله تا ته طریقه ښیي چې یو شي کې لږه فایده ده او ډېر نقصان دی، نو دا بیا د هوښیار سړي کار خو دا دی چې دی د دې لږو فایدو دپاره ډېر نقصان کې خو ځان نه ور اچوي. نقصان یې ډېر دی، فایدې لږې دي. ته به لږې فایدې ته نه ګورې، ته به هغه نقصان ته وګورې چې نقصان یې څومره غټ دی. نقصان یې دنیوي هم دی او نقصان یې دیني هم دی. شرابو کې بې شماره نقصانات دي دنیوي، په جوارۍ کې بې شماره نقصانات دي دنیوي، پاتې له د آخرت هغه نقصانات هغه خو نور دي. نو اوس د یو څو فایدو دپاره، د لږو روپو دپاره، د لږ وخت د مزې دپاره یو سړی راولګي، په هغه غټو نقصاناتو کې ځان ور واچوي او په شراب او جوارۍ کې پرېوځي. او د دې تفصیل به انشاءالله سورة المائده کې نور راځي. ويسألونك ماذا ينفقون، او تپوس کوي دوی تا نه چې څه خرچ کړي دوی. مخکې تپوس شوی چې په چا یې خرچ کړي، هلته الله ځای بیان کړی و. اوس دا تپوس صحابه کرامو کړی دی چې د څه نه، یعنی کم مال ولګو، څومره مال ولګو، او دا د زکات نه مخکې، ځکه چې د آیت په زکات سره منسوخ شوی دی. قل العفو
ووایه زیاتی مال. العفو دا منصوب دی په انفقو سره، یعنی انفقوا العفو، ولګوئ زیاتی مال. العفو په عربی کې هغه مال ته وایي چې ستا د حاجت نه زیات شي، ستا د بچو د خرچو نه، ستا د ذریاتو نه زیاتی مال هغه د الله په لار کې ولګوه. مخکې دا مسله داسې وه چې زیاتی مال ولګوه، بیا وروسته د زکات ته حکم چې راغی نو بیا د مال یو مقدار وښوی شو چې دومره مال ولګوه. بعض علما ویلي دي لکه طاووس رحمه الله وی العفو هغه مال ته ویلی کېږي چې په لګولو کې اسانتیا چې تا ته یې لګول اسان هغه مال ولګوه. بعض ویلي دي معنی ده چې ستا غوره مال ولګوه. الله وی غوره مال ولګوه، غوره پالتو شی نه چې تاسو یو شی پالتو یې ته یې لګې. دا ټولې خبرې پکې دننه راځي. مقصدي خبره زیاتی د خپل حاجت نه زیات، اول په ځان شروع که بیا د خوا و شا د دې خلکو په تا حقوق دي، د هغې نه بعد بیا زیاتي مال ولګوه. او ځکه حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم پس یو کس راغی وی یا رسول الله عندي دینار، ما سره یو روپۍ ده، نو هغه ورته انفقه علی نفسک، په ځان یې ولګوه. ویې لګوه، دا ورته نه وي چې جمع یې په ځان یې ولګوه. نو هغه بیا راغی وی عندي آخر، یا وی دقه وخت کې عندي ما سره یو بل هم دی وانفقه علی اهلک، په ښځې یې ولګوه. وی عندي آخر یو بل دی وانفقه علی ولدک، په بچو یې ولګوه. وی ما سره بل هم دی، نو بیا تا ته پته ده چې بچه یې لګی لګوه. او ستا هم کارو شو، د اهل هم کارو شو، د بچو هم کارو شو، باقي مال څه دی؟ زیاتی دی. وی لګوه په بهر خلکو غریبانانو باندې الله په لار کې ولګوه. او حدیث کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم وی ابدأ بنفسک، صحیح مسلم کې دا حدیث دی. شروع د ځان نه وکړه، فتصدق علیها، په ځان صدقه وکړه. لکه ډېرو خلکو ته نه پته نشي چې په ځان هم صدقه کېږي، په ځان هم صدقه کېږي، دې هم الله تعالی اجر درکړي. ځان صدقه یعنې دا بدن حق لري، حق دې هم څه غواړي. نو دا نه چې تا دین کړی دی دنیا ته او دې بدن باندې خرچه نه کې، خوشحاله کې د خپل بدن لکه خرچه پې وکړه، لږ دمه یې کا، علاج وکړه، آرام وکړه. دا د دې بدن په تا باندې حق دی. دومره بوج پې مه ږدي چې هغه اوچتولی نه شي. نو شروع یې د ځان نه وکړه، نو یې که د هغې نه څه زیاتي شو فلی اهلک، ستا د خپلو خپلوانو دپاره دي. خپل اهلک اهل مراد د بچي او ښځه او دوی، په دوی ولګوه. که د هغې نه زیاتي شو بیا په خپلو خپلوانو ولګوه. چې د هغې نه زیاتي شو وی فهکذا وهکذا، بیا خوا ولګوه، دې خوا ولګوه، بیا خو لګولو لارې ډېرې دي. نو زیاتی مال دا مطلب دی چې هغه ستا او ستا د بچو د حاجت نه سیوای هغه ولګوه. بیا د آیت منسوخ شوی دی د زکات په مسلې سره. كذلك يبين الله لكم الآيات، دغه شان بیانې الله تاسو ته حکمونه، لعلكم تتفکرون فی الدنیا والآخرة، د دې دپاره چې سوچ وکئ په باره د دنیا او آخرت کې. د دې دپاره الله حکمونه بیانوي. عبدالله بن عباس وی معنی دا ده یعنی فی زوال الدنیا و فنائها، چې تاسو سوچ وکئ چې دنیا ختمیدونکې ده، فنا کیدونکې ده. آخرت کی سوچ څه دی؟ و اقبال الاخره و بقائها، د آخرت راتلل او آخرت ته همیشه ژوند دی چې دې کې سوچ وکړي. دې دپاره الله دا حکمونه بیانوي. بعض علما وایي معنی ده چې لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. ګوره چې تاسو دنیا ته مو ګورئ او آخرت ته مو ګورئ، نو تا ته ووایي زیاتی مال ولګوه، دې کې دنیا هم راله، دې کې آخرت هم راله. نو تا ته یې داسې ونه وایي چې ټول مال ولګوه، ځکه چې هلته ته هم ضرورت لري دنیا ته. نو دا سوچ په دنیا کې شو، خپلې دنیا ته هم لږ سوچ وکړه. نو دا نه چې صرف دنیا کې پرېوځي او مال ټول میم زرما او ټوله زما،
نو بیا زیاتی د الله په لار کې ولګوه، نو د آخرت شو. نو آخرت هم کوه، دنیا هم کوه. دا هم بعضو علماء دا فائدہ دلته ذکر کړي. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى او تپوس کوي دوی ستانه په باره د یتیمانانو کې. مخکې اوسو سوالونه تیر شو، هلته یسألونک بغیر د واو نه، اوس دا دی ویسألونک د دې نه مخکې مو ویسألونک ماذا ينفقون، دلته واو راوړي، هلته واو نه و. نو بعضو مفسرینو دلته دا فایده ذکر کړې ده، وایي دا کوم ځای کې چې واو راشي معنی ده چې دا تپوسونه صحابه کرامو په یو ځای کړي دي. یعنی تپوس یې وکړه د شرابو د جوارینو، ورپسې تپوس وکړو چې کم مال ولګو، نو ورپسې تپوس یې د یتیمانانو. او چې یسألونک راشي نو دا یو وخت کې دوی یو تپوس کړی دی، او چې واو سره راشي نو دوی ډېر تپوسونه په یو ځای کړي دي. یو تپوس یې د یتیمانانو په باره کې کړی، او هغه داسې چې عبدالله بن عباس وایي کله چې الله دا آیت نازل کو ولا تقربوا مال الیتیم، د یتیم مال ته به نه نږدې کېږي. او بل دغه چې ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، څوک چې د یتیمانانو مال خوري د خېټې ته اور ورچي. نو دا خبره خلکو ته ډېره ګرانه شوه چې خلکو سره یتیمانان اوسېدو او دا مال د هغوی دوی د خپل سره شریک کړی، په دې طریقې سره چې پخلی یو ځای او خوراک څښاک یو ځای. نو هر یو کس د دې ایتونو بعد راولګېدو، د یتیم خوراک جدا کو، د هغه څښاک جدا کو. نو بیا چې بیا نقصان څه جوړ شو چې د هغه یتیم هغه یو کس دومره خوراک ونه شو کولی، نو هغه به د هغه دپاره بیا ایثار کړی شی و، بیا به پاتې شو چې یاره دې نه به دی وروسته خوراک وي، به کله خراب شو، کله به هغه وي زه دا بیا نه خورم. نو دا نقصانات پکې وو. نو دا خلکو ته خبره ډېره ګرانه شو. نو هغوی تپوس وکړو د رسول صلی الله علیه وسلم نه چې یا رسول الله د دې یتیمانانو په باره کې تاسو څه وایئ؟ قل ورته ووایه اصلاح لهم خیر، اصلاح د هغوی دپاره غوره ده. یعنی داسې کار وکړئ چې د هغوی پکې خیر وي، چې هغوی ته پکې فایده وي، دغه سوچ د هغوی دپاره وکړي. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، او کچری تاسو ګډون کوئ د هغوی سره نورونه دي ستاسو. یعنی هغه څه وکړئ چې په هغې کې د هغوی دپاره خیر وي. که چېرته خیر دی کړي چې هغوی له جدا خوراک ورکوئ، جدا وله ورکوئ. اوس یو سړی یېرېږي چې زه دا مال بیا ده سره ګډ وډ کړمه او د ده دا مال خراب شي تی یا ورته معلوم نه یا نور څه داسې، نو بیا جدا ورکړه هغه له. او که نه یو سړی وایي چې فایده د یتیم دپاره دې کې ده چې دا مال ګډ وډ شي د دې مال سره، یا دې د هغوی سره ګډون وکړي په خوراک څښاک کې، هېڅ خبره نه، الله وایي ستاسو وروڼه دي، دا هم کیدی شي. والله يعلم المفسد من المصلح، او الله پیجنی فساد کونکے جدا د اصلاح کونکی نا. اوس که څوک په دې نیت سره دا ګډون کوي د خوراک او څښاک کې چې دې کې د یتیم فایده دی چې د مال ضایع نه شي، دا سړی هم الله ته معلوم دی. او څوک چې په دې نیت کوي چې د یتیم مال وخوري، دا سړی هم الله ته معلوم دی. نو د الله نه یو نشي پټېدی. اگر که ظاهره کې به یو سړی د یتیمانو خیال کو، لکه زموږ معاشره کې هم داسې دی، یو سړی مړ شي، بچي واړه واړه اورونه یې راولګي، په دې مال یې قبضه واچي، او کله به کیسه کوي او کله به کیسه کوي. نو چې ته ورته نصیحت وکړي چې یاره د یتیمانان وایي موږ خو جي د هغوی د مال لپاره لګیا یو، نو موږ خو ظاهري وینا ته ګورو، خو الله ته خو پته ده چې دوی په زړونو کې څه دي. او پښتانه په دوی کې ډېر به داسې ویني چې د مال دپاره بیا دا سوچ نه وي د دوی چې دا یتیم دی یا د رور بچی دی یا یو خاندان دی یو وینه ده، نه، د مال نشه ډېره زوروره وي چې کله څوک دا مال په ځان باندې له پاسه کي او دی د مال په کنټرول کې شي، مال ډېر زورور شی دی. نو ځکه مال به په خپل کنټرول کې ساتي. الله ته خو د ټولو پته ده. ولو شاء
شاء الله لأعنتكم او کچرته غوښتي الله خامخا به تاسو په تکلیف کې اچولې الله دې سم کولی شو چې ویلو چې نه لازم به د دوی خوراک جدای او څښاک به جدای او ستاسو هغه به جدای دا مال به جدای نو ګرانې شوی به وي بیا به خبره ګرانې شوی الله دې سم کولی شو خو دې سې ونه کړ ان الله عزیز حکیم یقینا الله زورور حکمت والده زورور دې هر څه کولی شي که په دې امر کې او که په دغه امر کې نو حکمتونه والده هر امر چې وکړي به یې کې حکمت اوس دې نه بعد الله منع کوي چې د مسلمان به د مشرکې ښځې سره نکاح نه کوي او مؤمنه ښځه به مشرک سړي له نه ورکړي مناسبت یو خو واضحه ده چې دا ما ویلو د آیتونه د امت ته تربیت لپاره دي بغیر د مناسبت او ربط نه بیانېږي دا دقه شی که سړی وي چې نه بیا هم نو بیا دې جواب دا دی چې یتیمانانو کې بعض هغه و چې پلارانی کافرانو یتیمانانو کې بعض هغه و چې هغه مسلمانانو لویول خیال یې وله کوو او پلاران د هغوی مړه شوي کافرانو نو مور یې مشرکه ده نو بعضو به دا سوچ وکړو چې راشئ د مور سره بوله نکاح وکړو نو د هغې به هم ژوند روان شي او د یتیم به هم په کفالت کې نو الله منع وکړه چې نه د مشرکې ښځې سره نکاح نه کېږي ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن او نکاح مکوئ د مشرکو ښځو سره تر دې چې ایمان راوړي د دې نه استثناء دي ښځې د اهل کتابو د یهودو نصاراو د ښځو سره واده کي والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين سورة المائده کې براشي چې د اهل کتابو د پاکو زنانو سره مسلمانان واده کولی شي پاکې زنانه چې زیناکاري نه وي د هغوی سره کېږي د هغوی نه علاوه چې څومره کافران وي د هغوی سره نکاح نه کېږي او غوره دا دی چې د اهل کتابو د زنانو سره ونه شي جایز دي خو غوره دا چې ونه شي عمر بن خطاب رضی الله عنه به دا خبره نه خوښوله چې مسلمان سړی د یوې ښځې سره واده وکړي چې هغه په اهل کتاب وکړي یو روایت کې راځي چې حذیفه رضی الله عنه د یو یهودۍ ښځې سره واده کړی نو عمر بن خطاب ورته ولیکل وی خط یې ورته ولېږه وي ازاد یې که پرېږده طلاق ورکړه نو هغه ورته واپس جواب ورکړو ویې ولې ته څه وایې چې حرام دي وی نه حرام نه دي زه دا نه یم چې حرام دي خو دې کې نقصانات څه دي چې خلک به د مسلمانانو ښځو نه بې رغبته شي هلته هغه طرف ته به ودونه کوي د مسلمانانو دا جنکۍ به دغه شان پاتې شي بل دا چې کیدی شي او مسلمان پکې د زیناکاري سره واده وکړي او بله دا چې د ښځې اثري په بچو باندې که مسلمانه نه شي بچي لا پرېږده په خاونې به اثري په دې مسلمانانو کې بعض نیم سړي بېدینی د ښځې د لاسه لکه چې ښځې دینداري ته نه پرېږدي هغه ورته وایي دا ږیره لرې کا دا لمونځ اودس مه کوه دا څه د ځان نه دي مولا جوړ کړی دی دا څه د ځان نه دي دینداره جوړ کړی روغ ثابت سړی هغه د ښځې د لاسه بېدینی شي اگر که جایز دي د اهل کتابو د ښځو سره واده کول خو غوره نه دي دا د عمر بن خطاب رایه وه ډېره فایدهمنه رایه وه حتی یؤمن تر دې چې ایمان راوړي ګوره علت څه چې د مشرکانو د ښځو سره واده مه کوو ځکه چې کافران وي نو چې کله هغه علت ختم شو هغه مسله ختمه شوه نو بیا ورسره واده کولی شي حتی یؤمن چې ایمان راوړي بس صحیح ولأمة مؤمنة خیر من مشرکه
او خامخا وینز مومنا غردا د مشرک خزینا ولو اعجبتکم اگر کتا سو بتعجب کے چی اگر که د دې مشرک خزی دا خایس او مالداری او نسب تاسو بتعجب کے چی خو دی هر څه باوجود که یو آزاد مسلمان خزر ته نه میلاویږي د وینځي سره واده وکړه خو چې مسلمان دی دغه چې اعتبار اگر صرف خایس له نسب له مال نه دی ذکر رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي مشهور حدیث ته په صحیحینو کې فظفر بذات الدین تریبت یداک کوشش دا کوا چې د دیندارۍ د مسلې اول تپوسو کې صرف په خایس او په مال او په نسب پورې سړی نه نښلي دغه صحیح ده سړی د هغې هم لټون کولی شي خو بنیادي مسله هغه به دینداري ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا او په نکاح مه ورکوئ مشرکانو سړو ته یا او په نکاح مه ورکوئ لوڼه یا خویندې مشرکانو سړو ته حتی یؤمنو تر دې چې ایمان راوړي او د اهل کتابو د سړو سره هغو سره هم نشي زمونږ ښځې دا د غیر مسلمو ټولو دپاره حرامې دي دا نه چې یو سړی وایي چې د هغوی ښځې د اهل کتاب زموږ دپاره حلال دي زموږ د هغوی دپاره نه دلته بله فایده ولا تنکحو په نکاح مه ورکوئ دلیل دی چې د زنانه نکاح بغیر د ولي نه کېږي داسې نه دي ویلي چې زنانه دي ځان نه ورکوي مشرک سړي ته وایي تاسو یې په نکاح مه ورکوئ نو د زنانه په نکاح کې دوه خبرې لازم دي چې دا جنۍ راځي په نکاح باندې او مشر راځي چې صرف مشر راځي هم نکاح نه کېږي او چې صرف جنۍ راځي او مشر راځي نه نو هم نکاح نه کېږي هر کدی کې څه نه څه تفصیل نور شته ولعبد مؤمن خیر من مشرک او خامخا یو مری مؤمن غوره دی د مشرک نه ولو اعجبکم اگر که تعجب کې اچوي تاسو لره چې مسلمان آزاد سړی درته میلاو نه شو نه د دې مشرک آزاد نه د دې ښایسته مشرک نه د دې مالدار نه د دې نسبي نه هغه مرئي غلام هغه ته غوره دی دې کې یو غټه فایده په دې رشتو کې سوچ کوئ لکه بعض وروسته بیا موږ خو یاره لور ما چې وایي شیعه له لور ورکړې ده او بعض وایي موږ چې دی بریلیانو له ورکړې ده او بعض وایي موږ هغه ځي کې او بعض وایي موږ دې ځي کې ورکړې ولې دا چې روارو او دا چې خوری او دا کلیوالو ده خوری دی رواره دی کلیوال دی چې هر څه دی سوچ به دې ته کې چې دې سړي عقیده څه ده دی الله باره کې څه وي دی د پیغمبر باره کې څه وي بله مسله دا ده چې په خپلو لوڼو خویندو باندې خپلې رشتې مه پالئ چې تا کې زوري پښتني خپل رشته په خپله پاله رور راضي کې نو د لور ژوند مه تباه کوه او خور راضي کې نو د لور ژوند مه تباه کوه خور د جي خفه کېږي جي ښه نو هغه زوی خو یې نشهیز دی نو څه وکړو خفه کېږي جي دا ښه سوچ دی خو چې زما رشته پاتې شي بس لور تباه کېږي خور تباه کېږي که هر څوک تباه کېږي خو چې زما رشته پاتې شي او زما نه څوک خفه نه شي اگر که د دې ښځې هغه روان ژوند ټول تباه و برباد شو هوښیار مور پلار دا چلونه نه کوي دا د قمقل مور پلار کار دی ډېر ادب سره دا ټکی ویم دا د قمقلانو مور پلار دا کار دی چې هغوی د خپل ځان د وقتي فایدې دپاره د خپلو بچو ژوند تباه و برباد کړي هلک به چغې وایي دا جنۍ زما نه ده خوښه دا جنۍ زما نه ده څنګه دې نه ده خوښه دا خو زما خورزه ده دا زما رویره ده مور به وایي دا زما خورزه ده ستا خورزه ده نو څه وکړو ته ځان دپاره راولي که هغلی راولي
وی نه هغه لی راولم. نو بیا خو د هغه نه تپوس وکړه چې د هغه خوښه ده او که نه ده خوښه. ته خو به کیدای شي یو څو ورځې بعد د دنیا نه لاړ شي او کیدای شي د هلک د نه جدا شي بل ځای کې اوسېږي او کیدای شي ژوند خو ورسره ته نه تېروي. نو د الله د رضا دپاره د بچو په دې رشتو سره خپلې رشتې مه پالئ. مطلب زما د خبرې دی رشتې مه پالئ، یعنی خپل ځان ته پکې فایدو او ګټو ته سوچ مه کوئ چې صرف ته خپل ځان ته سوچ کې. رشته وساته، زه دا نه چې رشتې مه ساته، خو رشته په دې حساب مه ساته چې ته پې د بچي ژوند تباه کړې. رشته وساته د خور سره، د رور سره، د ټولو سره. خو د هغې ډېرې طریقې دي د رشتو د پاللو. ته رشته پالې په دې حساب، په دې بدل چې ته پې د زوی یا د لور ژوند تباه کړې. نو دې باب کې ډېر احتیاط پکار دی. عقیدې ته، منهج ته، هلک ته که ته غواړې، بیا جنۍ ته هم که ته غواړې، دا نه چې جنۍ نوم انسان ته ته میلاویږي او بچي لی راوله. دا سواله دا د مستقبل مور ده، دا د مستقبل مشره ده او د دې کور مشرتیا به هم دې ته حواله کېږي سباله. دا خو جدا مسله ده، خو دلته د نکاح او د غوښتلو مسله ده. نو احتیاط ډېر کوئ په دې باب کې، دا دینه دا فایده راوځي. ګوره دینه دا فایده هم راووته چې د مشرکانو سره دوستیانې، د هغوی سره ګډون دا ناروا دی. یعنی چې اجازت نشتی چې ښځه ترې راولي او یا وله خپله لور خور ورکړي، نو خو د عامې دوستیانې او عام ګډون ورسره هم منع دی، دې کې نقصان دی. ځکه الله وایي اولئک یدعون الی النار، دغه کسان دعوت ورکوي اور ته. څنګه دعوت ورکوي اور ته؟ په خپلو کارونو سره اثر خو کوي که نه؟ نجي وی اثر نه کوي. چا ویلي اثر نه کوي؟ خاون په ښځه اثر کوي او ښځه په خاون اثر کوي. هسې پالتو خبرې چې څوک دا وایي چې اثر نه کوي. یو انسان دی د یو انسان سره کلونه ژوند تېروي او دوی دې په یو بل اثر نه کوي او دوی دې د یو بل نه څه خوی نه زده کوي. دا نه منلو خبره ده. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، او الله دعوت ورکی جنت او بخنی ته په خپل حکم سره. تاسو ته چې الله کوم احکام بیانوي نو الله وایي په دې سره زه تاسو جنت ته راغواړم. نو چې الله دې ومنله جنت ته به ځي، بخنه به درته کېږي. ويبين آياته للناس، او بیاني آیتونه خپل خلقو ته، لعلهم يتذكرون، د دې دپاره چې دوی خبر را یاد کړي. څنګه خبر را یاد کړي؟ لکه مثال کې مسله ورته مخې ته راغله چې د مشرکې سره واده، نو چې را یاده شي ورته چې زما رب زه د دې نه منع کړی یم، او داسې نورې ډېرې خبرې. ويسألونك عن المحيض، او تپوس کوي دوی تا نه په باره د حیض کې. مخکې دا مسله ذکر شو چې مشرکې ښځې سره او مشرک سړي سره واده نه کېږي. ولې؟ ځکه چې د دوی باطن پلید دی. باطن یې څه دی؟ پلید دی. نو اوس الله وایي چې د ظاهري د ښکاره پلیدوالي نه هم ځان ساتئ چې هغه د حیض وینه ده. نو صحابه کرامو تپوس د حیض باره کې کړی و. دلیل دی په دې چې د شریعت په زده کولو کې سړی حیا نه کوي. داسې قیمتي سوال چې الله رب العزت قرآن کې ذکر کو. بعض بزان داسې غیرتي کې برید بتاوي راتوي موږ پښتانه داسې ټیم کې زه په داسې پښتو باندې د خپل بوټان پاکوم چې کومه پښتو د شریعت خلاف تر الله نه زیات غیرتي، تر الله د رسول نه زیات غیرتي. او دا کور کې چې کومه انټرنیټ کې څه کتې کېږي او په ډیش کې او په ټي وي کې او د جنکو دا بې پردګي او د هلکانو دا ویښته او سټایلونه د ښځو دا ولې نه منع کوي چې دې کې موږ پښتو را یادو. زوی به یې د ځان نه ښځه جوړه کړي دی ورته څه نشي ویل، لور به یې د ځان نه سړی جوړ کړي دی به ورته څه نشي ویل. خو که یو عالم چېرته یو مسله بیان کړي یاره جي د پښتو معاشره ده دین کې تا ته د پښتو معاشره را یاده شي.
کور کې اول د پښتو معاشره قایم کړي بیا پته ولګي. نو دا سوال الله قرآن کې راوړو چې دوی تانه تپوس کوي په باره د حیض کې. حیض دا هغه وینه ده چې هرې زنانه باندې چې بیماره نه وي، کوم زنانه باندې چې حیض نه راځي دا بیماره یا عمر ډېر شي. نور چې بیماره نه وي او عمر ډېر زیات نه وي نو په هغې باندې هره میاشت کې دا بیماري راځي، ماهواري ورته ویلی کېږي. او دا د رحم نه دا وینه روځي او دا ګنده وینه ده. نو ځکه الله وی قل هو اذى، ووایه دا ضرر رسونکی ګندګي ده. شان نزول کې داسې راځي چې دا حدیث امام مسلم هم راوړی، امام احمد هم راوړی. یهودو دا طریقه وه چې کله به په زنانه باندې حیض راغی نو هغوی به ورسره نه خوراک کو نه څښاک کو، کور کې به یې دننه نه پرېښوده، بهر به ناسته وه، کور خوا کې به یو ځای جوړ کړی و بهی کې به دا ښځه ناسته. نو صحابه کرامو تپوس وکړو د رسول صلی الله علیه وسلم نه چې یا رسول الله دې باره کې تاسو څه وایې موږ ته؟ الله دا آیت نازل کړو. نو دې ځکه ورته الله څه ووایي؟ فاعتزلوا النساء فی المحیض، بس جدا شي د زنانو نه په حیض کې. جدا شي معنی جدا شي د هغوی له کوروالي نه، پوره جدا کېدلې نه دي ویلي، ځکه چې حدیث کې ورسره دي اصنعوا کل شیء الا النکاح، هر څه کولی شي سوای د کوروالي نه. نو دلته فاعتزلوا، اعتزالو کوي ځان جدا کوي د هغوی د عورت نه، د کوروالي نه. یهودو ته چې کله دا خبره ورسېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې هر څه کوي سوای د نکاح نه، یاره وایي دا سړی بس زموږ مخالفت کول غواړي، نو هر څه چې خدای زموږ مخالفت کوي. نو په دې کې اسید ابن حضیر او عباد ابن بشر رضی الله عنهما هغه دواړه رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې، یا رسول الله یهود خو داسې وایي افلا نجامعهن، که ستاسو اجازه دي موږ ورسره کوروالی هم کوو چې د یهودو ښه مخالفت وشي، دغه چې هغوی خفه کېږي چې دوی زمونږ مخالفت کوي. نو چې دا مخالفت وله ښه ډېر وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې غصه شو. شریعت په خپله مرضۍ سره نه دی، خیال مې شریعت تابعداري د وحي ده، دا نه چې زه یهود خفه کوم راشه د ځان نه کارونه شروع کړه، د دین دشمنان خفه کومه د ځان نه کارونه شروع کړه. دا بعض ملګري د دې مقلدین ورونو سره وراني یا د بعضو بدعتیانو سره د ځان نه نوې نوې مسلې پکې راوباسي، وایي چې دا مقلدین پې ښه خفه شي. هغه دین دی، څه ګپ خو نه دی چې ته مقلدین په خپله مرضۍ خفه کوې. ته به تابعداري د قرآن او د حدیث کې. ما سره ورځ یو کس ملاو شو، وی دا سجدې له چې ځې ناول به لاس وړې که زنګنان؟ وی ما ته ولید مانځه کې ته زنګنان مخکې وړې. ما یو نو وی دا څنګه؟ بیا که ته ما وضاحت وکړو د هغه مسلې، وی دا خو صحیح ده خو مقلدین هم دغه چل کوي. نو لکه دا قانون دی چې مقلدین څه کوي ته خلاف کوه. مقلدین وی الله یو دی، څه وکړو؟ مقلدین د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شان بیانوي، تابعداري کوي، په ډېرو خبرو کې څه وکړو؟ پرېږدو. مقلدین وی ږیره پرېښودل لازم دي، پرېږدو دا خبره. سبا نه بلیټونه راوالو، ته ما یې څه په ګډو وډو سره شوي؟ ته خو د علم په ذوق نه پوه چې علم څه ته وایي. دا علمي مسله ده، اختلاف راغی زموږ د هغوی سره، د هغوی زموږ سره. الحمدلله زمونږ هغه اختلاف هغه د تعصب په بنا نه وي، او د مقلدینو اکثر مسائل اختلاف هغه د تعصب په بنا باندې، ځکه چې هغوی یوه لارې هغه پرېښودی نه شي. نو دلته د صحابه کرامو وایي چې یاره د یهود ښه نه خفه کوو، رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه شو. نو که هغه غیر مسلمه دي او که هغه په مسلمانانو کې یو کس دی په مسله کې خطا دی یا بدعتي دی، نو دا نه چې ستا د هغه سره نه لګي او په صحیح دین باندې ګز راکاږي. حق حق دی او غلط چې دی هغه غلط دی. نو دې ځکه شریعت اجازت ورکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د ښځې سره هر څه کولی شي سوای د کوروالي نه.
حدیث کی راځي چې مسروق رحمه الله یو پیر عائشہ رضی الله عنها توي و انی اريد زدا غواړم ان اسألك چې زتانه یو شی باره کې تپوس کوم خو انا استحي مال حیا راځي ناغیوتی انما انا امك وانت ابني زوستا د مور په شان انت زما زوی سوال څه دی وی سوال دا دی چې کله زنانه باندې د ماهواري راشي نو سړي ته د څه ګنجایش دی ناغیوتی کل شی د هر څه گنجایش دی الا فرجها سوای د هغې د عورت نه چې د هغې نه به ځان لرې ساتي او په صحیح مسلم کې حدیثونه یو نور کتابونو کې چې رسول صلی الله علیه وسلم له به ما ویښته اینځل سر به مې ولینځو زه به د حیض په دوران کې هغه به زما وي په غېږه کې سر یې ښودی قرآن به وي زه به د حیض په دوران کې او دغه شان غوښه به یې خوړه ما به ورسره خوړه د کوم هډوکي نه چې به ما چک وکړو کوم ځینه به وکړو د هغه ځینه به یې چک کو او زه به د حیض په دوران کې نو دا ټول حدیثونه او داسې نور دلیل دی په دې باندې چې زنانه سره د کوروالي نه علاوه انسان میلاویدی شي د حیض په بیمارۍ کې د نصاراو څه طریقه و نصاراو به ورسره کوروالی کوو په دې ګندګۍ کې نو زموږ شریعت منځ کې دی چې نه کوروالی ورسره مه کوه او نه به د یهودو پېښې کې او ځکه حدیث کې دې نه منه راغلې ده بعضو روایتونو کې په دې باندې جرمانه هم ایښودی شوي مخکې ورځو کې موږ د عمدة الاحکام په درس کې یې وضاحت کړی عبدالله ابن عباس روایت ته امام ترمذي راوړی نورو کتابونو کې هم شته اذا كان دما احمر فدینار وان كان دما اصفر فنصف دینار چې وینه سرې ابتدایي ورځ یو سړی کوروالی وکړي نو دی به یو دینار ورکوي دا جرمانه ده د الله په لار کې او که دا وینه زیړه شي وخت به تېر شي بیا د سړي صبر لږ کم شوی نو بیا به نیم دینار ورکوي او موږ هلته وضاحت کړی چې دینار د هغه وخت دینار چې کوم و هغه د نن سبا په باندې 4 ګرام د سرو زرو ته جوړیږي نو ځکه شریعت په دې جرمانه هم ایښودی ولا تقربوهن حتى يطهرن او من نږدې کېږئ هغوی ته تر دې چې هغوی پاکې شي فاذا تطهرن او کله چې ځان ښه پاک کړي عبدالله ابن عباس ته دې تفسیر داسې کړی دا مشهور تفسیر دی چې حتی یطهرن من الدم هغوی ته مه نږدې کېږئ تر دې چې هغوی پاکې شي د وینې نه یعنې وینه ودرېږي فاذا تطهرن وی بالماء نو چې کله ځان پاک کړي په اوبو سره نو بیا ورسره کوروالی کولی شي یعنې چې ښځې غسل نه یې کړی نو کوروالی به ورسره لا نه کوي دا د جمهور العلماء قول دی دلایلو په رڼا کې هم دا او د سلفو د تفسیر په رڼا کې هم دا مضبوط کړی او احتیاط هم دې کې دی چې زنانه حیض بند شو صحیح شو دا خو پاکه شو اوس دویمه صفایي هغه د اوبو سره ده او که چېرته ووایو چې نه دغه صفایي ته ضرورت نشته د اوبو ده چې وینه ودرېده نو بیا بس کوروالی کولی شي نو بیا دلته الله 2 پیرې دا پاکي ولې ذکر کوي تکرار بیا څه فایده شو نو اول پیرې چې حتی یطهرن معنی چې وینه ودرېږي فاذا تطهرن کله چې ځان پاک کړي معنی په اوبو سره فأتوهن من حيث أمركم الله بیا راځئ هغوی ته د هغه ځای نه چې الله تاسو ته حکم کړی دی د حیث دې ته مکانیه ویلی کېږي یعنې راځئ هغوی ته په هغه ځای کې چې هغه ځای الله ستاسو دپاره حلال کړی دی بیا ورسره کوروالی کولی شي ان الله يحب التوابین یقینا الله مینه کوي د توبه ویستونکو سره اوس که چا نه دا کار شوی غلطی تی شوی دا ګناه تی شوی دا توبه دی وباسي الله توبه ویستونکي خوښ دي ويحب المتطهرین او مینه کوي د پاکي کوونکو سره کم چیزان ساتي په دې ګندګۍ کې د ښځو نه نو هغوی سره الله مینه کوي
دلته یو فائدہ یعنی طهارت یو خو ظاهري دی چې ته د ښځې نه په دې ورځو کې ځان لرې ساتي کوروالی نو دویمه پاکي دننه ده د زړه پټه او هغه په توبې سره حاصلېږي نو الله وایي هر قسمه طهارت او پاکي حاصله کړي یوازې ظاهري خبرو پورې من خله د زړه طهارت او پاکي م پکار ده نساؤکم حرث لکم خزی استاسو فصل دے استاسو دپارا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وی الحرث موضع الولد فصل دے استاسو یعنی استاسو دا بچو روڑو زیرے فأتوا حرثكم أنا شئتم نورات للكوي فصل خپل ته به کومه طریقه چې ستاسو خوښوي د دې شأن نزول دا دی چې یهودو به دا خبره کوله صحیح بخاري کې دا روایت د جابر رضی الله عنه چې یو سړی د ښځې سره د شا د طرف نه مخکې کوروالی نشي کولی یعنی صحیح ده کوروالی ورسره په قبول کې کوي مخکې خو د شا نه ورسره کوروالی نشي کولی او چې څوک داسې وکړي نو بچی چې د سترګې کږي او هغه کې دا مرض او هغه کې دی الله دا آیت نازل کو چې دا خو ستاسو زنانه دي چې په څه طریقې ورسره میلاویږئ میلاو شئ خو لار یوه ده نور د میلاوېدو طریقه هغه ستاسو مرضي ده انا شئتم عام اجازت چې څنګه مو خوښ او ځکه حدیث کې راځي حدیث د معاویه بن حیده چې د اهل سننو راوړی دی هغه راغی و یا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر زمونږ دا ښځې څه کولی شو او څه نشو کولی وی حرثک ستا فصل دی ایت حرثک انا شئت او ستا فصل دی چې د کوم طرف نه راځي او څنګه به راځي یو حدیث کې داسې راځي چې عبدالرحمن بن ثابت وی زه په حفصه بنت عبدالرحمن پسې ورغلم ابن ابي بکر چې د ابوبکر زوی د عبدالرحمن او حفصه د ابوبکر نوسۍ ده وی ما ورته چې زه د یوې خبرې تپوس کوم خو حیا راځي وی راته وی چې وروره حیا مه کوه نو تپوس مې تې وکړو د ښځو سره کوروالی کول په دبور کې په شا طرف کې وی ما ته ام سلمه دا خبره کړې وه چې د انصارو دا طریقه وه چې هغوی به د ښځو سره کوروالی په دې قبول کې هم د شا د طرف نه کو دا به یو غټه ګناه ګڼله ولې وی دا خبره هغوی زده کړې وه د یهودو نه چې څوک دا کار وکړي نو بچی هغه داسې پیدا کېږي چې بیماري سترګې کږي او بدن یې کوږ او دا یو ده نو کله چې دا مهاجرین رالو مدینې ته مکې والا هغوی د انصارو نه جنکۍ واده کړې کله چې ورسره هغوی کوروالی په دغه طریقه کوو نو هغوی منع کړو چې نه په دې طریقه خو به کوروالی نه کوو نو په دې کې یو زنانه راله په ام سلمه رضی الله عنها پسې چې زما د خپل خاوند سره داسې قصه راغلی هغوی ته صبر وکړه رسول الله وسلم راشي نو چې راله د رسول الله وسلم راغی هغوی ته یې تپوس وکړه نو هغې له حیا ورتله هغې تپوس نه شو کولی ام سلمه وایي زه به درله تپوس وکړم نو چې کله تپوس وکړو نو رسول الله وسلم دا آیت ولوستو نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم او دی ورسره ووایي صماما واحدا لار ګوره یوه ده یعنې دا مطلب نه چې ښځې سره ته په هره طریقه کوروالی کولی شي او په هره لار یوه ده او هغه قبول دی د مخکې لار ده نو که هغه ورسره د شا د طرف نه کوروالی کوي که مخکې طرف نه کوي دا ټول جایز دي رب العزت د دې اجازت ورکړی دی خو په دبور کې کوروالی دا حرام دی دبور کې کوروالی حرام دی دغه ځان له مسله ده او ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لا يحل مأت النساء في حشوشهن
زنانو سره به کوروالی نه کوئ د ډکو میچازو په ځي کې. ایو حدیث کې داسې راځي، امام احمد امام ابن ماجه راوړی، لا ينظر الله الى رجل جامع امرأته في دبرها، الله به د قیامت پر ورځ هغه سړي ته نه ګوري د رحمت په نظر چې شا خپلې ښځې سره به دبور کې کوروالی کړی. او یو حدیث کې دې ته اللوطیة الصغرى ویلی دی، وی دا وړوکی لیواتت دی. الله دې ته موږ ساتي. او دا سپک کار دی، ځکه حدیث کې راځي چې یو روایت کې داسې راځي چې یو کس راغی علي رضی الله عنه تپوس وکړو چې دې زنانه سره په دبور کې کوروالی، نو هغه وی سپک کار دی، د سپکو خلکو کار دی. تناوري الله وی چې تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين، چې لوط علیه السلام خپل قوم ته ویلو تاسو داسې فحاشۍ کې پراته چې مخکې چا نه ده کړې، خو هغوی به هم دا کار کو کنه. هلکانو سره چې به شهوت پوره کوو خو په دغه ځای کې به پوره کوو. نو چې یو سړی د ښځې نه شهوت په دغه لار پوره کوي، خو دې مقته ګناه کې واقع دی. نو دلته دا مطلب نه دی چې کومه لار دې خوښوي، نه، چې کومه طریقه دې خوښوي، خو لار یوه ده. وقدموا لانفسکم، او مخکې ولیږئ د خپلو ځانونو دپاره نیک اعمال ولیږئ. دلته دا خبره په دې ذکر کړه د الله دا طریقه ده چې کله داسې دنیوي څه خبره وکړي نو ورسره آخرت هم رایادوي، چې داسې نه چې د آخرت د نه ګډوډ نه شي. نو صحیح د ښځې سره کوروالی هغه په هره طریقه جایز دی چې لار یې وي او ستاسو فصل دی. الله وي داسې نه چې آخرت ته نه هیر شو، نو الله وي د آخرت کم په سره کوه. وقدموا لانفسکم. نو دلته بعض وایي قدموا لانفسکم معنی ده چې آخرت دپاره نیک عمله بچي ښځې سره چې کوروالی کوي په دې نیت یې کوه چې الله ماله نیک عمله اولاد راکړي. دغه شان په دې نیت یې کوه چې زه پې ځان د زنا نه بچ کم او دا ښځه په زنا سره بچ شي. دا ټولې خبرې پکې راغلي. واتقوا الله، ویریږئ د الله نه، د الله نه چې یریږي نو په دې خبرو به عمل وکړي. واعلموا انکم ملاقوه، او پوه شئ چې تاسو د هغه سره میلاویدونکي یئ. وبشر المؤمنین، او زیری ورکئ ایمان والو ته. الشیخ ابن عثیمین رحمه الله هغه په درسونو کې چې سړی واوري ورسره عادت وي نو هغه اکثر دا آیت به ډېر وي چې کله به خپلو شاګردانو ته مسلمانانو ته نصیحت کو، واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه، ویریږئ د الله نه او ځان پوه کوئ په دې باندې چې دغه الله سره به ستاسو یو ورځ ملاقات کېږي. د ژوندي زړه والا دپاره دا یو څو ټکي پوره دي، او چې زړه یې مړي که نه ورب الکعبه که ورته زه دا ټول قرآن ختم کم، د اخري روجې پورې به په ده کې څه تبدیلي را نه شي، ادې چې څنګه وقع شان وي. او چې زړه یې ژوندی نو دا د هغه دپاره ډېر غټ نصیحت دی او غټه یاره ده چې ویرېږه او پوه شه چې د دغه رب سره به د یو ورځ ملاقات کېږي. نو زیری پکې مؤمنانو ته ورکه چا چې الله په احکامو عمل کړی. اوس الله دا خبره ذکر کوي چې زما د نوم قدر او عزت کوئ، دا نه چې زما په نوم قسمونه خورئ او ځان د نیکو کارونو نه منع کوئ. مخکې دا وایي چې ویرېږئ د الله نه، واتقوا الله، ویرېږئ د الله نه. نو اوس وایي چې د دغه الله نه یو یره دا ده یا یو طریقه د یرې دا ده چې د هغه د نوم عزت وکړي. بې ځایه پالتو قسمونو کې د هغه نوم مه استعمالوه، او د هغه نوم د نیکۍ نه د بندېدو دپاره مه استعمالوه. کوم رب چې تا ته ویلي دي نیکي وکړه او ته قسم د هغه په نوم خورې چې زه به نیکي نه کومه، عجیبه خبره ده. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، او مگر زوی نوم د الله نخه د پاره د قسمونو ستاسو. ان تبروا، چې تاسو به نیکي نه کوئ، وتتقوا، او تقوا به نه کوئ، وتصلحوا بین الناس، او اصلاح به نه کوئ په منځ د خلکو کې، داسې به نه کوئ. عرضه دا په دوو معنو سره استعمالېږي.
یو دا چې ډالې مه جوړو، ډال ته ویل کېږي، یعنی د الله د نوم د الله په نوم باندې ځان د نیکیانو نه مه منع کوي. لکه سړی قسم خوري چې زما دې په الله قسم چې زه به د پلاني سره خپلولي نه ساتم، نو اوس د الله د نوم نه یو ډال جوړ کړو چې ځان پې بندوي د څه نه؟ د نیکۍ نه. یا نښه، عرده نښې ته وایي، هدف ته وایي. دا نه چې د الله نوم دې نښه کړی او بس په الله مې دې چې قسمي دا به نه کړو، په الله مې دې قسمي دا به نه کړو، په الله مې دې قسمي او د نیکیانې یادې. الله وایي دې څه مه کوه. لکه قرآن کې الله وایي کله چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه خفه شو او قسم یې وخوړو چې زه به خرچه نه کوم په هغه کس باندې چې هغه د هغه په خپلوانو کې و، او د عایشه رضی الله عنها باندې چې کله بهتان ولګېدو په هغې کې ته خبرې شوې. نو الله بیا آیت نازل کو ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعه ان یؤتوا اولي القربى. تاسو کې دا مال والا چې الله پې پراختیا راوستي دوی د قسمونه نه خوري چې موږ به د خپلوانو سره نیکي نه کوو. نو دلته الله وایي چې زما نوم مه استعمالوئ د دې دپاره. او چې کله یو سړی قسم وخوري چې زه به دا پلانې د خیر کار نه کوو، قسم به پوره کوي؟ مزه به ده وکړي چې څوک ورته نصیحت وکړي چې اوس قسم پوره کړه، اوس ته قسم کړی نه، ماتوي به او کفاره به ورکوي. قسم به ماتوي، کفاره به ورکوي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي صحیحینو کې حدیث دی، وایي زه کله قسم وخورم په یو خبره باندې فارى غیرها خیرا منها، نو بیا د هغې نه علاوه ما ته بله خبره غوره ښکاره شي، نو اک کار وکړم کم چې غوره او وتحللتها او د دې قسم کفاره ورکړم. نو ته به لازم دا قسم ماته لازم. دلته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې بل ته غوره، یعنی دا هم صحیح بل هم صحیح، خو هغه غوره کوي. او دلته خو دا تا چې کوم قسم خوړلی چې زه به د دې کار نه ځان منع کوم، تا خو د خیر نه او د عبادت نه ځان منع کړی. دلته را درې خبرې ذکر کړي: نیکي، تقوا، د خلکو منځ کې اصلاح. حالانکه د خیر کارونه خو نور هم شته، خو څومره چې د خیر کارونه ستا ذهن ته اوس راځي که نه، ټول په دې دریو کې یو ته واپس کېږي. نو دی د نیکیانو بنیاد ذکر کو الله. والله سمیع علیم، والله اوریدونکی پوهه دی. قسمونه مه اوري، پوهه دی چې په څه نیت قسم خوړی، دا ټول علم د الله سره شته. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، نرانیسی تاسو لرا اللہ پا عادتی قسمون استاسو. اللغو پالتو چی اراده پکی نہیں، عادتی قسمون. عائشہ رضی اللہ عنہ وضاحت کی وی لا واللہ، بلا واللہ، کلا واللہ، او ایسا خلق لگئی او بسر خبر طریقی بدا الفاظ پکی راج، نا واللہ دا کار، نا واللہ نا واللہ، دا عادتی. یوم دغه ټیم کې دا قسم د زړه نه خوري، نو الله په دې رانیونه کوي. عبدالله ابن عباس له حدیث وضاحت هم کړی دی چې لغو الیمین دې ته وایي چې یو سړی قسم وخوري او غوسه وي، نو الله یې نه رانیسي. ولې؟ عقل یې بند شوی، عقل یې بند شوی. بعضو سلفو داسې ویلي دي، لغو الیمین څه ته وایي چې یو سړی قسم وخوري او بیا چې یېري هغه کار وکړي، نو په دې الله نه رانیسي. ولې؟ هیر وتې. صحیح خبره، په دې خبرو هم الله رانیونه کوي، او الله په عادتي قسمونو هم رانیونه کوي. ولکن یؤاخذکم، مگر رانیسي تاسو، بما کسبت قلوبکم، په هغه څه چې کړي زړونو ستاسو. څه مطلب دی کړي زړونو ستاسو؟ چې د زړه نه هم کړی، صرف ژبه نه وي، صرف وینا نه ده، وینا او زړه، په دې هم الله رانیسي. والله غفور حلیم،
او اللہ ډیر بخون کے صبرناک دے. بخون کے دے نو عادتی قسمونه معاف کړو. صبرناک دے ډیر سدی مخلوق کړي دي چې هغې سره دوی د عذاب حقدار دي، خو الله ولا عذاب نه دی ورکړی، موقع ورکړې ده. که دوی واپس کېږي نو الله وی واپس کېدی شي. او د قسمونو تفصیل دا به انشاءالله سورة المائده کې راشي. د قسم سره خبره ونو یو مسله سره تعلق ساتي چې هغې ته الایلا ویلی کېږي، چې یو سړی قسم وخوري چې زه به ښځې ته نه نږدې کېږم. نو دا مسله اوس الله بیانوي. زه به درته حاصل د دې مسلې ذکر کړم. یو سړی دی قسم یې وخوړو چې زه به ښځې ته میاشت نه نږدې کېږم، جایز دی که سړی په دې سره ښځې ته ادب ورکوي. او رسول صلی الله علیه وسلم په خپله دا کار کړی، قسم یې خوړلی او کور ته میاشت نه ورغلی. خو بیا به قسم پوره کړي، چې پوره کړي خو څه پې نشته، خو که میاشت مخکې راغی کفاره به ورکوي. قسم یې مات کړو 2 میاشتې 3 هېڅ خبره نه ده. ها یو سړي قسم وخوړو چې زه به 9 میاشتې ښځې ته نه نږدې کېږم، نو 4 میاشتو پورې به انتظار کېږي ده ته. چې 4 میاشتې پوره شوې نو ده ته به بیا ویلی کېږي یا خو واپس شه قسم مات که، او یا به دا ښځه ازادې طلاقې به. لکه اوس یو سړی قسم وخوري چې زما دې په الله قسم زه د سره دې ښځې ته نه نږدې کېږم، نو موږ به ورته وایو قسم پوره کړه. 4 میاشتې صبر دی. 4 میاشتې بعد به یې راونیسو، قاضي عالم مشرانو له به یې بوځو، کښېنه لکه واپس کېږي ښځې ته؟ وی آو کفاره ورکه واپس شه. پکې دوی زه به هېڅ چېرته نه واپس کېږي. وی نه واپس کېږم، دا ستا وایه څه د خپله مرضي ده، خپل دین دی دی څه چې تا به د الله یو بنده زوړن کړی چې نه دې طلاقوم او درته واپس کېږم، دا بس بختانه وایي که نه؟ ښځې ته وایي نه دې طلاقوم او نه درته ښځه وایم. دې ځای کې دا ښځه هم د دې مسلې نه نه خبر، او د دې ښځې دا مشران هم د دې مسلو نه نه خبر. او مولوي صاحب بیانوي نه ځکه چې باریک مسلې دي، باریک دي، دا به پرتې په کتابونو کې، دا زمونږ دپاره نه دي، دا به په کتابونو کې مولوي صاحب به زده کوي بس. نو دا الله چا دپاره رالیږلي دي؟ دا خو زمونږ دې معاشرې دپاره رالیږلي دي چې دې معاشره کې به داسې مسلې راځي. حال یې دا دی اته په المارۍ کې بندي کتاب کې ساتلي ځان سره، عوامو ته یې مه بیانوه. او بیا چې کوم مولوي صاحب پکې خلکو ته ګوري، د خلکو نه امیدونه ساتي، نو که کوم سړی د ده سره ښي یا مالدار یا صاحب جیداد حیثیت او هغه دا کار کړی، ستاسو څه خیال دی چې دی به ورته ووایي چې دا ښځه طلاقه کړه او یا واپس شه؟ که لا سلارې وله پیدا نه کړه چې دا طریقه دې صحیح ده، که سلارې وله د دې پیدا نه کړه، دا مسلې الله زمونږ دپاره رالیږلي دي چې دا موږ ته پته یې علی بصیره. ښځې ته هم پته یې چې د هغې څه حق دی، سړي ته هم پته یې چې د هغې څه حق دی، د ښځې مشرانو ته هم پته یې چې زمونږ د جنۍ څه حق دی، د هلک مشرانو ته هم پته یې چې زمونږ د زوی او زمونږ د کشر څه حق دی، چې ژوند په رڼا کې تېرېږي. هغه وخت کې به داسې کېده جاهلیت په ورځو کې، حدیث کې راځي چې یو سړي به قسم وخوړو چې زه به دې ښځې ته نه واپس کېږم، نو ښځه به یې دقه شان زوړنده ساتلې. دا د جاهلیت کار اوس هم بعض پښتنو کې شته. الله رب العزت مسله راولېږله، وضاحت یې وکړو چې 4 میاشتو پورې انتظار دی. 4 میاشتو نه اخوا سړی راونیسه کېنوه، ورور واپس کېږي؟ او نو که 2 میاشتو قسم یې خوړلی یا دا چې هېڅ چېرته به نه واپس کېږم، بیا به کفاره ورکړي واپس به شي. او که د 4 قسم یې خوړلی بیا به هېڅ نشي قسم یې پوره کړو، وی نه واپس کېږم جي، خو دا ښځه به دقې شان زوړنده وي، بیا
بیا به پې طلاق ورکړی کېږي، طلاق به ورکړي چې هغه هم د هغې حق دی ژوند تېرول، ژوند نه مزې اخیست، تا کېنولې ده ما چې وي ځوړنده ساتلې ده، دا وي زما طریقه ده، او ظلم دی. دا د دې مسئلې حاصل دی. للذین یؤلون من نسائهم، د پاره دغه کسانو چې قسمونه کوي د خپلو ښځو نه، یعنې قسمونه کوي چې ښځو ته به نه نږدې کېږو. تربص 4 اشهر، انتظار د 4 میاشتو دی. فإن فاءوا، نو که چېرته دوی راوګرځېدل، د قسم نه راوګرځېدو راواپس شو، فإن الله غفور رحیم، نو یقینا الله بخونکی مهربانه دی. ده خو قسم کړی چې زه به نه نږدې کېږم دومره دومره موده، یا مودې نه وخوړې او راواپس شو، نو الله بخونکی مهربانه دی. معنی که دغه دوران کې د ده نه کوم ظلم زیاتی شوی او توبه وباسي نو الله بخونکی دی. وإن عزموا الطلاق، او کچری دا اراده د طلاق وی کړي، فإن الله سمیع علیم، یقینا الله اوریدونکی پوهه دی. بیا به طلاق ورکوي، که اراده د طلاق وی ورکړي، اراده د طلاق وی کړي، بیا طلاق ورکوي، او الله په هر څه پوه دی. د به زړه کې مخکې څه اوس څه دي، طلاق په څه طریقه ورکوي، هر څه الله ته پته. دلته یو دا مسله، بعض علما دا مسله بیانوي، خو د دلایلو په رڼا کې کمزوري ده، چې 4 میاشتې تېرې شوې نو ښځه وي د خپل طرف نه طلاقه شوه، نه. وإن عزموا الطلاق، او که چېرته ارادې د طلاق وکړي، که چېرته په خپله طلاقېدی بیا الله دا خبره نه کوي، نو طلاق به دا سړی ورکوي او په ده باندې به ورکړی کېږي. لکه دا نشي کېدی چې ظلم دې کېږي او په دې دې موږ غلي پاتې شو چې زه خیر دی صحیح ده جي تاسو ته د ظلم ګنجایش دي کوئ، نه راشه هلکه پاتې کېږي ورسره په صحیح طریقې سره ویا زه واپس شه ښځه دې ده، نه پاتې کېږي، چې نه پاتې کېږي طلاق به ورکړي. دا ښځه به ازادې، ستا مرضي دی، تا به د الله یو بنده داسې تړلی، نو الله دې موږ په دین باندې پوه وکړي، او الله دې زموږ په معاشره کې هغه علما ډېر کړي چې حق بیانوي، او الله دې زموږ په معاشره کې زړور علما ډېر کړي چې هر خبره صفا کوي او هر چاته یې صفا کوي. هله به زموږ معاشره برابري، چې د غریب دپاره جدا مسله او د مالدار دپاره جدای، چې نسب یې زورور یا دپاره جدا، او چې کمزوري نسب و یا دپاره جدا، دا کار نه چلېږي. د دې نه بله مسله م راووته، فقهاو دا مسله ذکر کړې ده چې دا 4 میاشتې ټیم الله ولې ورکو؟ حکمت، یعنی الله دې څه چې انتظار د 6 میاشتو، انتظار د 8، یعنی 4 میاشتو پورې دې ښځې ته صبر اساني، وروست نه 4 میاشتو لپاره ښځې ته صبر اساني، وروسته ورته بیا مشقت وي. ځکه بعضو فقهاو له دا خبره هم لیکلې ده چې کم سے کم سړي ته پکار دی چې 4 میاشتو کې خپلې ښځې سره میلاویږي. او یو اثر کې داسې راځي، امام مالک په موطا کې راوړی دی چې عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر د شپې ووتو، هغه به د شپې ګشت کو ګرځېدو به خلکو دا حالات به معلومول، نو د یوې ښځې اواز راتو د کور نه، هغې دا شعر وي: تطاول هذا الليل واسود جانبه وارقني الا خليل الاعبه. شپه ډېره اوږده شوه، تیارې چې دی هر طرف ته خورې شوې، خو ملګری را سره نشته چې وخت ورسره تېر کړم. فوالله لولا الله اني اراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. په الله مې د قسمي که د الله نه یره نه وې نو نن به د دې کټ دا خپې ټولې خوځېدلې وي. راغی عمر بن خطاب خپلې لور ته وی حفصې ته وی ښځې څومره صبر کولی شي؟ نو هغې ورته 6 میاشتې یا 4 میاشتې. نو هغه بیا دا قانون جوړ کړو، که څوک په غذا کې ځي، که جهاد کې، که هر څه کې،
څلورو میاشتو نه زیات به بهر نه تېري لازم به راځي خپله ښځې ځکه د ښځې هم حق دی لکه زمونږ دپاره هم دا فایده پرته ده او دا به نه وایي چې یاره پښتنې ښځې دي منو موږ پښتنې ښځې دي درنې ښځې دي خبره موږ ته نشي کولی او دا بې حیایي ګڼي خو موږ له هم الله عقل لا کړی دی موږ به هم لږ ډېر ځان هوښیار کړو صبر خو کوي خو حق یې دی که نه دی حق یې دی لکه یو پلار وی زما دا زوی ډېر دینداره دی او دی صبر کوي صحیح دی صبر کوي خو ځوان سړی دی ته تپوس وکړه شهوت د هغه په بدن کې پروت دی دا طبیعي خبره ده ضرورت لري واده ته نو د هغه غلي کېناسته مطلب دا نه دی چې ته د هغه حق هغه له مه ورکوه یا لور شوه کور کې کېنورې د مشره ښځه ته جوړه شوه دا چې ډېره دینداره جنۍ ده دا د سره غږ نه کوي نو تا ته ووایي چې ما واده که جنۍ کله پلار ته ویلی شي چې ما واده که یا رور ته کله ویلی شي چې ما ورکه خو موږ له الله عقل لا کړی دی چې دا هم د الله بندګان دي له دوی هم زړه دی نو په دې باب کې د الله نه یره پکار ده نو چې د طلاقو خبره ده یو الله ورسره طلاقو مسله شروع کړه چې طلاق ورکړی شي د هغوی عدت او د مهر مسله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء او هغه زنانه چې طلاق کړی شي انتظار به کوي په خپلو ځانونو باندې 3 حیضه دا د زنانو دپاره دا امر دی چې طلاق ورته ورکړی شي او هغوی باندې دخول شوی خاوند ورسره میلاو شوی چې دا طلاق کړی شي نو دوی به انتظار کوي 3 حیضه بیا په دې کې اوږد او پلن اختلاف دی چې دا قرو څه مطلب دی یو قول دا دی وایي معنی 3 طهره طهر څه ته وایي د 2 حیضو په دې منځ کې چې رقم پاکوالی راځي نو وایي داسې به 3 طهره په دې ښځه راځي ځکه چې عربۍ کې د دې لپاره استعمال شوی او دویم قول د جمهورو دی اکثر علماء و مفسرینو انس بن مالک عباده بن الصامت عمر بن خطاب عثمان ابو بکر الصدیق ابو الدرداء معاذ بن جبل ابی بن کعب ابو موسی الاشعری او عبدالله بن عباس او داسې نور ډیر هغوی معنی حیضه دي 3 حیضه انتظار به کوي 3 حیضه نو راجح هم دغه ښکاري او د مسلې په تفصیل کې نه ځو چې دلایل د طرفینو ذکر کوو خبره به اوږده شي نو 3 حیضه انتظار به کوي الا څوک بارک الله فیک هغه مسلې له راځو چې کومه زنانه حملي نو د هغې عدت څومره دی ماشوم پیدایش بل دلته چا څه وویل ما واورېدو چې نزدېکت ورسره نه وي شوی فما لکم علیهن من عدة او عدت نشته بل دریم چې بیماري نه راځي د هغوی 3 میاشتې ټیم دی هغوی به 3 میاشتې حسابوي دلته بعضو عوامو دا مطلب دی چې عدت چې طلاق ورکړي نو دا 3 میاشتې دی ته ورته میاشتې ورته ولې وایي 3 حیضه دي ګڼه نو لازم نه ده چې 3 حیضه به په 3 میاشتو کې راځي داسې هم کیدی شي چې 3 حیضه په 2 میاشتو کې راشي او بلکې د هغې نه هم کم کې راتلی شي نو خبره د څه ده د حیض ده حکمت پکې څه دی حکمت هغه واضح دی چې پته ولګي چې په خېټه ماشوم شتي او که نه چې خبره بلکل څه شي واضح شي داسې نه په خېټه باندې بچی سبا له به د بچي نسبت بل سړي ته وشي هر څه لاړو ګډوډ شو شریعت ته هر څه خیال ساتلی بل حکمت پکې دا دی که دا ښځه خاوند پښیمانه شي او بیا راوپس شي موقع ورته میلاو شو ځکه طلاق په یو ځای به 3 نه ورکې شریعت تا ته وایي یو ورکه بیا سره موقع شتي بل ورکه بیا موقع شتي دا موقع تاله په دې درکوي چې ته سوچ وکړې
فکر وکړي دا خزم او کېدی شي دا کور الله بیا روغ کړي. نو دلته الله وایي چې 3 قروء 3 حیزه به دا انتظار کوي. ولا يحل لهن او ندی حلال دوی لرا ان یکتمن ما خلق الله چی پټ کی هغه څه چې پیدا کړی دی الله فی ارحامهن فرحمونو د دوی کې ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر کچری دوی ایمان لري په الله او په ورځ وروستنۍ. نو په رحم کې څه پیدا کیږي؟ ماشوم او حیز. دا ول پټول نه دي پکار، یعنی ښځې له پکار دي چې خبره سپا سپا وکړي، وړې خبرې نه دي. خاوند طلاق کړه، حیز دی، سپا دی وایي چې زما حیز دی. بچی دی ودی وایي چې زما په خېټه کې بچی دی. سبا ورځې نورې مسلې جوړي. که چېرته دا ښځه مؤمنه وي، په الله ایماني او په آخرت ایماني، نو دا پټول به نه کوي، دا به سپا خبرې کوي. وبعولتهن احق بردهن او خاوندان د دوی ډیر لایق دي په واپس کولو د دوی. فی ذالک په دغه موده کې، موده د څه کې؟ موده د عدت کې، یعنی خاوندانی واپس کولی شي. په کومو طلاق کې؟ په طلاق رجعي کې، طلاق باین کې نه. اولنی طلاق او دویم طلاق. کم خاوند چې طلاق ورکړی دی نو دی الله وی حقدار دی چې دا ښځه څه کي؟ را واپس کی د عدت په دوران کې. د عدت په دوران کې فائدہ دا دی چې دا به په هغه زړه نکاح را واپس کیږي. او که عدت ختم شي، یو زنانه د 3 حیزه ختم شو، خاوند را واپس نه کړ، او یو کال بعد بیا جوړ جاړی وشو، موږ واپس کیو، نو په بله نکاح سره، په نوي نکاح سره به را واپس کیږي. دا فرق دی دی کې چې عدت په منځ کې را واپس کی، هم په زړی نکاح سره، عدت نه بعد نوي نکاح. ان ارادو اصلاح کدوی غواړي اصلاح لره، خیالم دی خاوندانی را واپس کولی شي، خو که څه ته ارادهی اصلاح ته دا نه چې ښځه تنګوي. که تی را واپس کې او بیا ورسره حق شان ژوند تېرې، نو پرېږده بیا. او را واپس کې او بیا یې تنګې، ظلم زیاتي ورسره کې، بیا یې پرېږده، بیا یې څه را واپس کې. نو که اراده دي د صلحي، د اصلاحي، د خیري، نو بیا را واپس کولی شي. ځکه الله وایي ولهن مثل الذي علیهن، او د پاره د ښځو حقونه دي په شان د هغه حقونو چې په هغوی باندې دي بالمعروف، په ښایسته طریقې سره. الله وایي د ښځو هم حقونه دي. ګورئ دا بعض وی د ښځو حقوق، ته راشي شریعت چې د ښځو کوم حقوق بیان کړي دي، زموږ په اسلام کې چې کوم حقوق دي د ښځې، دا په بل دین کې نشته. دلته وګوره الله دې ونه وي چې ستاسو هم حق دی، د هغوی هم په تاسو حق دی. نه، وایي د هغوی دپاره حق دی داسې لکه څنګه چې په هغوی دی. نو د هغوی هغه حق یې مخکې ذکر کړو، ځکه چې کمزوري دي، غریبانان یې د خپل حق تپوس نشي کولی. د هغوی هغه حق یې مخکې ذکر کړو. او حدیث کې راځي، غوږو ته کولاو کې په صحیح مسلم کې دی، رسول صلی الله علیه وسلم وی فاتقوا الله فی النساء، ویریږي د الله نه د ښځو مبارکي. د حجة الوداع کې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې. تاسو وی دا په یو لوز اخیستې، دا امانت دی تاسو سره. بل ذکر رسول صلی الله علیه وسلم وی تپوس ته وشو چې یا رسول الله زموږ د ښځې څه حق دی؟ یا رسول الله ما حق زوجة احدنا، زمونږ د یو ښځې، زمونږ کې د یو کس د ښځې څه حق دی؟ خوراک ورکول،
جوړه جامه ورکول، وهي به یې نه، ټکې به یې ناسي، سپکې سپورې به ورته نه وې. او که ته تې ځان جدا کېم د ادب ورکولو دپاره، نو کور کې به تې ځان جدا کړې، دا نه چې د کور نه تې وځې. شریعت حقوق بیان کړي، د ښځې هم حقوق دي، یوازې نه چې ته صرف خپل حق بیانې. اکثر دا مولیان او دعات او عوام اکثر به دا خبره ډېره کوي که د الله نه علاوه سجده چاته جایز وی نو ښځو ته به ویلی شي چې خاوندانو ته سجده وکړي، او به دغې دې بیان ته خوشحاله چې هلته د حق بیاني. دا بل طرف ورسره هم بیانوه، ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف. او الحمدلله دې باب کې ما یو کتاب لیکلی دی، تکحیل العینین ببیان حقوق الزوجین، د ښځې او د خاوند حقوق تفصیلا پکې بیان شوي. ته واپس شئ، تاسو ته پته ولګي چې د ښځې په تاسو څه حق لري او ستاسو په ښځو باندې څه حق دی. چې کله ښځه خاوند د یو بل حق پیژني نو ژوند یې ښایسته روان دی یو بل سره. وللرجال علیهن درجه، او د سړو دپاره په هغوی باندې اوچته درجه ده. صحیح ده، حقونه د دواړو په یو بل شتي، خو د خاوند مرتبه تې لږه اوچته ده، واضحه ده. په عقل کې تې اوچت دی، په مال لګولو کې تې اوچت دی. نو مشرتیا الله سړي له ورکړې ده، الرجال قوامون علی النساء، سړي مشران دي په ښځو باندې. والله عزیز حکیم، او الله زورور دی، حکمتون والدی. که څوک اعتراض کوي چې ولې دې سړو له دا درجې اوچته ورکړه، الله وایي زه زورور یم، هر څه کولی شم. او دې کې حکمت دی، دا کار د حکمت نه خالی نه دی. ورب الکعبه، قسم دا الله په نوم خورم، دا کوم خلک چې چغې وایي د ښځو دپاره، د انګریزان او د لیبرل او د علمانیان او د دهریه، دا ټول کېنوه او ورته ووایه رښتیا خبر راته وکړي، ته دا منې، ستا ضمیر دا مني چې ښځه او سړی بلکل یو شان دي؟ دی هم نه مني. خو د دې مسلمانانو دا ښځې چې په پرده کې ناستې دي، دی نه ده خوښ. نور دا هم درته پته ده چې ښځه او سړی یو شان نه دي، په طاقت کې یو شان دي، په زړورتیا کې یو شان دي، په پوهه کې یو شان دي، نه دي. دنیا یې لیدلې ده، سړی بهر ګرځي، یو طرف ته بل طرف ته، تجربی دي، سوچ دی، فکر دی. او ګوره د طلاقو د څومره مسلې چې بیانېږي، الله سړو ته خبره کوي. که تاسو طلاق ورکړئ، که تاسو طلاق د چا په لاس کې دی؟ سړو په لاس کې دی، ښځو په لاس کې نشته. ولې؟ ځکه چې د ښځو ذهن دا کمزوری، دوی ډېر زر خفه کېږي، او چې خفه شي نو د خاوند هر خیر هیروي. حدیث کې هم راغلي، والله چې خفه شي که نه، یعنې که تا ورسره 40 کاله ژوند تېر کړی که نه، د دې 40 کالو دا ژوند دله په سین له وکوي، تا څه کړي دي، یو ټکی نه دی، تا څه کړي. او د سړي دا وینه داسې په دې بدن کې وخوټ کېږي او په دې رګونو کې وچه شي، چې کله تا ته دا وویلی شي 40 کاله تا ښه کړي، تا ته تا څه کړي. نو که چېرته دوی په لاس کې طلاق وی، والله په ورځ کې به 2-3 پیرې طلاقولو، خفه کېدو به او ته طلاق یې، سره چې کور ته رانه شي، او ته طلاق یې او ته طلاق یې. الله طلاق سړو له ورکوي، ځکه سړی که خفه شي او عقل برابري، خفګان کې هم درته پته وي چې دا غلطي زما ده که د دې ښځې ده، د دې ښځې په ما احسانات دي، ما سره یې ښه کړي دي، نو دې داسې فیصله نه وي. بله ښځه لکه دا خفه شوه، طلاق یې ورکړو، زر خفه کېږي، اوس لږ ساعت بعد بیا خوشحالي، بیا به یې راواپس کړي چې راځه، نو خفه کېږي هم زر، خوشحالېږي هم زر. سړی طلاق چې ورکوي ډېر په سوچ سمجھ سره ورکړي، نو بیا یې چې راواپس کوي نو هم سوچ وکړي چې مخکې ژوند به څنګه. اوس که ښځې په لاس کې طلاق او خاوند یې طلاق کو، او هغه ورته بیا وجړل او یو وخت کې تویه کړه، بیا یې راواپس کوي، دغه ټیم کې راواپس کوي، کې د هغې زړه نه رهي. نو ښځې او سړي یو شان نه دي، دوی کې فرق دی، ټولو ته پته.
الطلاق مرتان طلاق رجعی دو پیری دے طلاق رجعی دو پیری دے رجعی سا مطلب دے چې ښځه پکې راواپس کولی شي دا دوه پیرې ورکولی شي فامساکم بمعروف نو ساتل دي د ښځې په ښایسته طریقې سره جاهلیت کې دا طریقه وه چې یو سړي به 100 پیرې ښځې له طلاق ورکو طلاق به ورکو چې عدت به ختمېدو ولو یو بیا به یې راوسته یو بیا به یې طلاق ورکو بیا به یې راوسته بیا به یې طلاق او دا قصه به روانه وه الله هغه مسله ختمه کړه چې نه طلاق رجعي 2 پیرې دی بس سړو ته پته ولګي چې دا مسله ګپ نه دی او د ښځو سره ظلم مه کوو دا آیتونه هغه چاته ورول پکار چې څوک وایي چې د ښځو حقوق کته او د ښځو حقوق بره دا د ښځو حقوق وګوره شریعت څنګه بیان کړي څومره دفاع یې کړې ده د هغوی څومره خیال یې ساتلی دی د هغوی فامساکم بمعروف او تسریح باحسان نو ساتل دي د ښځې په ښایسته طریقې سره یا پرېښودل دي په ښایسته طریقې سره اوس 2 کاره به کې که اولنی طلاق دې ورکو که دویم دې ورکړی یا یې واپس کا ویې نیسه ساتل دي په ښایسته طریقې سره شرط ولګېدو دې لپاره به یې نه ساتي چې زه تنګومه یا یې پرېږده په ښایسته طریقې سره الله به ستا هم یو لار روانه کړي او د هغې به یو لار روانه کړي ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا او جایز نه دي ستاسو دپاره چې واخلئ د هغه مال نه چې تاسو ورکړی دی هغوی ته هېڅ شی یعنې چې خاوند راولګي ښځه طلاقه کړي نو بیا ترې مهر اخیستی شي نشي اخیستی ها په یو حال کې اخیستی شي چې کله خلع وشي نو ځکه دلته اوس مسله د خلع بیانېږي الله وایي ښځې به نه تنګوئ چې تاسو ته دا مهر والی لکه یو نیم سړی سي چل کوي ښځه تنګۍ چې دا ښځه زما نه څه وغواړي طلاق وغواړي چې ما له طلاق راکړه خلع شوه نو په خلع کې ښځه به خاوند له څه ورکوي چې هغه په دې راضي کړي دوی چې به دا مهر واپس والو الله وایي دا کارونه به نه کوئ إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله مگر که یریږي ښځه او خاوند چې وبه نه درئ پولې د الله که چېرته دوی د یو بل سره ګزاره نه کېږي او ژوند یې نه تېرېږي او پولې د الله نشي ودرولی پولې د الله ودرول څه مطلب دی یعنی د الله چې کوم حقونه بیان کړي دي هغه نشي ادا کولی د یو بل دی جواب نو بیا صحیح ده فإن خفتم ألا يقيما حدود الله نو که چېرې تاسو یېرېدئ چې وبه نه درئ دا دواړه پولې د الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به نو نشتی ګناه په دې دواړو په هغه مال کې چې په بدله کې ورکړي ښځه هغه مال فيما افتدت به افتدت کې ضمیر راجع دی ښځې ته به مال که چېرته د دوی د یو بل سره جوړ جاړی نه کي او دا ښځه ځان ازادول غواړي نو الله وایي ښځې باندې څه ګناه نشتي چې ورکړي خاوند له څه مال د څه دپاره چې ازاده کړي او دې ته خلع ویله کېږي دې ته خلع ویله کېږي دې راجح کول دا دی چې دا او طلاق دا جدا مسله ده نو په خلع کې خاوند به راضي کوي یوه دویمه خلع کې به د ښځې په دې خبره کې ملګرتیا هله کېدی شي چې او ته حقدار یې طلاق نه غوښتو چې کله د هغې عذر هغه شرعي برابري ځکه که داسې عام اجازت ورکړی شو نو هره ښځه به راپاسي او د خاوند نه به طلاق غواړي چې ما ازاده که فسخ وکړه د نکاح نه یوه ښځه ده لاړه قاضي له عالم له مشر له چې دې خاوند ته ووایه زما د خاوند ته ووایه چې زما نکاح ختمه کړي ولې
هغوی دا وجه دا بد اخلاقه دی، بدتمیزه دی، بی دینه دی، بیمار دی او داسې نورې مسلې او هغه ثابتې شي، نو بیا به هغه ته ویلی کېږي چې دا ښځه څه که دا طلاقه که یا ازادې که دا نکاح ختمه که. ها اوس د خاوند مرضي ده، کېدای شي هغه داسې ووایي چې زه ته هېڅ هم نه علم، کېدای شي وایي چې دا مهر ماله راکړه، کېدای شي وایي چې د مهر نه زیات راکړه، خو چې به څومره راضي کو. او د ثابت ابن قیس ابن شماس ښځه چې راله د رسول صلی الله علیه وسلم خواته، نو یې زما د خپل خاوند سره طبیعت نه لګي، دا نه چې بېدینه دی او دینداره نه دی. هغې وجه بیان کړه چې هغه معقوله وجه وه. رسول صلی الله علیه وسلم ته یې وویل، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته اتردین علیه حدیقته، کوم باغ یې چې تا له درکړی مهر کې به واپس کړي؟ وی او رسول صلی الله علیه وسلم ثابت ته وی دا خپل باغ والا وطلقها تطلیقه او طلاق ولا ورکړه. صحیح بخاري کې دا حدیث دی. دلته فایده یاده کوي چې خلع کې راجح کول دا دی چې د دې عدت یو حیزي ها، کومه زنانه چې په خلع سره ازاده کړی شي نو د دې عدت هغه یو حیزي، درې حیزه نه وي، ځکه چې طلاق مسله جدا ده او د خلع مسله هغه جدا ده. تلك حدود الله فلا تعتدوها، دغه پولی د الله دی نو مه تېرېږئ د دې نه. ومن يتعد حدود الله، او څوک چې تېر شي د پولو د الله نه، فأولئك هم الظالمون، نو هم دغه کسان ظالمان دي. چې څوک پولی د الله نه مني، معنی څوک احکام د الله نه مني، نو دا ظالمان دي. په دې باندې به اکتفا وکړو، ځکه چې دې نه بعد د عید کې مسله بیا د طلاق باین را روانه ده چې 3 طلاق ورکړي نو څه به کېږي، او انشاءالله بیا به مسله دا واضحه کړو چې 3 طلاق په یو ځای ورکول. نو دا یو څو ایتونه دي په دې صورت، په دې ځای کې دا لږ تفصیل غواړي. انشاءالله بیا به مخکې آیتونه اساني، خو الغرض که اساني او که ګراني، خو په دې باندې پوهېده هله کېږي چې سړی په توجه سره، په شوق او ذوق سره د الله کتاب ته ناسي او اوري یادی، نو هغه ته الله زده کوي. او بل زموږ دپاره ښکلی نعمت دا دی چې دا درسونه ته بیا هم اورېدی شي. لویه ورځ سبا د دې ورځې پورې تا سره پرته ده، 1.5 غنټه درس دی، خفه نه شي، بخښنه درنه غواړو، دغه 1.5 غنټه پکې الله له ورکوئ، بیا یې ولګوه ځان ته، ویډیو ولګوه، اډیو ولګوه، دا د الله رحم دی. نو خبره بیا را تازه شوه ستا ذهن کې، نو جدي شی ورسره ته اورې او اورې، او ستا ټول کال دا روټیني، ټول کال، نو دا قرآن به ټول کال ستا په ذهن کې پروت وي. پوه شوئ په دې مسله کې؟ الله دې موږ پوه کړي. سبا به انشاءالله د 213 آیت نه شروع کوو. ټول حرام دي، ټول. شراب که په نشه کې په دوایي کې استعمالي، نه نه نه، دغه جدا مسله ده. دوایي کې نشه هغه د خوند دپاره نه هغه مجبوري ده، هغه جایز دي. دا نشه د خوند د دې کوي کې فرق وي، هغه چاله خوند نه ورکوي، چاله خوند ورکوي، هغه خوند نه ورکوي، دا خوند ورکوي، نو دې کوي کې فرق دی. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.